سلام علیکم ملګرو راځو موږ د C++ پنځمه برخه باره کې کوو چې لکه څلورمه برخه کې چې موږ څنګه ویلې د C in باره کې C in باره کې موږ ګورو سټرکچر ویلو راځو د dev C++ ته او dev C++ کې موږ راځو ته نیو ته او نیو کې موږ سورس فایل یو نیو سورس فایل چې کنټرول اني شارټ کټ دی همدارنګه دې کوم راځو موږ فرست انکلود input output stream همدارنګه لیکو دویم نمبر چې using name space std لیکو سیدا همدارنګه third نمبر چې لیکو main کې لیکو مطلب راځو یو غغلو موږ د سیل کلو چې cn کا extraction مارسول سیدا د نمبر سیشن console input کړو variable first همدارنګه variable second همدارنګه variable څومره variables چې ته input کولای شي څه همدارنګه دوامدار variables چې کوي input کولای شي چې مطلب هغه څه چې ګوره سی اوټ مطلب څه و چې مطلب موږ د سورس فایل کې موږ په کیسه شکل یو کوډ ورک نو هغه څه چې په کنسول ډسپلی باندې هغه تور ډسپلی چې تاسو راځي هغه تاسو سره اوټپوټ کوو همدارنګه موږ دې چې هغه کنسول ډسپلی کې خپل مطلب تاسو شي کو یو ډیټا انپوټ کوو د کیبورډ باندې سره چې مطلب موږ سره یو انسر راکړي دې باندې فرست یو پروګرام لیکو مطلب ډېر ایزی پروګرام کې سره د لپاره انټیجر اخلو انټیجر څه ده د ورسته وایو سره د یو ډیټا ټایپ د انټیجر چې ته بر هول نمبرز پر یوز کیږي څنګه چې چیک انټیجر ا واخله انټیجر نمبر واخله او نمبر از ایکوال ټو ایچ سم کو سره چیک سی اوټ کا کې مطلب موږ سره همیشه میسج راکې کنسول ډسپلی سره د کې دوړ باندې پېښې انټر اني value هر یو ویلیو چې ورکړل دا ورکړه سیده cn کا مطلب چې په شي هغه ډسپلی باندې شي کنسول ډسپلی باندې یو شیل دا ورکول غواړم نو ورکول د پر شي کنسول ډسپلی باندې هدا cn وډی کسي cn کا نمبر زویم یو نمبر ورکوم زه چې کوم بیا سی اوټ کوم زویم چې کا دا نمبر چې کوم سره اوټ کا نمبر ها اوس چې کا راشه کمپایل اند رن کا کمپایل رن ورسته موږ سره third part و save کا yes ګوره enter any value هر یو ویلیو چې ورکې زه مې 10 ورکوم څه شی دا څه پترو سره ګوره enter any value مطلب سی اوټ پترو سره چې کنسول ډسپلی کې موږ سره راغی او سکند نمبر چې دا 10 موږ ورکې د کوم ځای نمبر ګوره زه 10 زه 100 ورکوم دومره نمبر ورکوم چې نمبر چې ورکې سره زه د سیستم کوم ځای ورکې د cn کا ګوره cn کا مطلب انپوټ کا نمبر یو نمبر پکې انپوټ کا دا ګوره موږ کنسول ډسپلی کې یو نمبر انپوټ کا دا موږ انپوټ کا کنه اوس ګوره موږ سره سی اوټ کې سره کې مطلب تا موږ سره اوټ کا موږ سره د کنسول ډسپلی باندې موږ سره راکاسي سورس پر کې ملکله یو نمبر راکا موږ سره سیده او ا انټر کا ګوره موږ سره وی لزر کیږي دا مطلب د سی ان او سی اوټ کارو دا مطلب موږ ورسته په مثالونه له خو دینه مخکې موږ سره یو څو ټاپک دی باید هغه کور کو ها موږ وایو data types and variables data types of variables دي while doing programming you need to use variables to store information وکله چې پروګرامینګ کوي ته باید څه شي کې ته باید variable use کی to store information چې information مطلب ته وساتي د انفارمیشن ساتلو لپاره استعمالي variables دي دا variables are nothing but reserved memory location to store values variables هیڅ نه دي هغه چې مطلب یو ځای نیسي موږ سره او یو ویلیو پکې موږ انپوټ کوو that means that when you create a variable you reserve some space in memory مطلب کله چې تا یو variable declare کړ دا declaration هغه موږ ورسته یو مطلب کله چې variable دی ولیک هغه مطلب کمپیوټر کې ته ولیک مطلب کمپیوټر کې موږ سره یو ځینې ځای نیسي memory بنیسي You may like to store information of various data types like character مطلب موږ سره data types کم یو دي موږ سره characters دی وای کې دی وای سیف کې white character integer دا floating point دا double floating point دا همدارنګه بولینه لکه موږ دلته integer یوز کړی کنه integer number همدارنګه etc نورم دي based on the data type of a variable مطلب کم variable ته یوز کیږي هغه پورې خپل data type تړاو لري سیده the operating system allocate memory and decide what can be stored in the reserved memory دا مطلب موږ سره بیا هم هغه خبره ده چې یو سپیس نیسي چې کله یو انټیجر ته یو ویریبل اساین کوي سیده اوس زموږ variable and assignment variable assignment باندې خبرې کوو سیده
مطلب د ډیټا ټایپس باندې وروسته راځو سیده یو به یې وایو سیده چې ډیټا ټایپس کوم یو دي او ویریبل څه شی دي سیده variable in assignment is a process assignment څه ته وایي سیده first one assignment is a process assignment یو طریقه ده په کوم په through which we store some values to variables assigning value to variable need to process مطلب وایي څه شي کې assignment څه ته وایي چې مطلب کله یو variable ته مونږه یو value assign کوو یو value ورکوو variable declare مونږ سره وایي ته کې څه شي دي د variable assign کولو لپاره value ورکولو لپاره مونږ سره دوه طریقې دي variable declaration او variable initialization variable what is variable declaration variable declaration څه وایي variable declaration tell the system you have allocate a space by a specific name وتا ځای نیولې ده د مطلب څه شي کې سیستم ته وایي variable declaration چې تا څه شي کړي یو ځای دی نیولې ده د یو خاص نوم سره خاص د موږ څنګه یو variable او variable ته یو value assign کولی شو او variable خپل څه ته وایي سیده to declare variable you need two things data type and variable name data type او variable name یوز کول لکه زه وایم integer variable first ګوره زه وایم اشکا ما ورکړی که نه integer number سیده دا integer ګوره زه وایم چې که integer واخله number زه وایم integer کې مې څه شي یا نمبر به ځای واخله a زه وایم integer data type ده همدارنګه څه شی مې پکې ډیکلیئر کړی ده a مطلب ښودلی ده ډیکلیئر مطلب ښودل څه ده دې کې مې څه شی کړی ده a مې ډیکلیئر کړی ده اوکې دې کې مې څه شی کړی a ډیکلیئر کړی ده مطلب integer واخله او a پکې ډیکلیئر کړه همدارنګه سیکنډ نمبر راشه سیکنډ نمبر ته راشه او سیکنډ نمبر کې څه شی کړه سیکنډ نمبر کې مې سره شي کړه فلاټ واخله فلاټ کې موږ سره بی واخله سیده تھرډ نمبر کې موږ سره شی واخله ډبل او ډبل کې موږ سره سی انپټ کړه سیده اوس راځم دې کې ټولو کې کار کوم چې دا څه ته پر یوز کېږي سیده فلاټ ډبل همدارنګه بل څه شی واخله راشه ګوره موږ ته ډیټا ټایپس موږ سره خپل دي سیده بس دومره سیده څه شی ګدا موږ سره ډیکلیئر کړه مطلب انټیجر کې دا ډیټا ټایپ ده په دې کې څه شی a مرته ډیکلیئر کړه چې مطلب انټیجر یو هول نمبر اخلي او په دې کې ډیټا ټایپ څه ده انټیجر ده او a مرته ډیکلیئر کړه فلټ کې واخله فلټ مطلب هغه چې مطلب ډیسیمل نمبر اخلي سیده هغه کې b واخله او ډبل کې مطلب c واخله موږ سره دا څه پر کې بل وایي موږ سره ښه سیکنډ نمبر از سیکنډ میثډ چې وایي variable initialization څه ته وایي سیده example of declaration initialization سیده د declaration initialization مثالونه initialization څه ته وایي initialization مطلب کله چې یو variable ته یو value input کړي څه شي کله چې یو variable ته یو value input کړي هغه چې initialization دا خو مطلب declaration data type مې ولیکه همدارنګه integer مطلب data type څه ته وایي ګوره data type موږ دلته لیکلی سیده ګوره variable څه ته سیده ګوره data types خو دې نه مخکې مطلب که ځینې هغه نوټ به یې ووایو شي مطلب هغه باندې موږ مخکې لاړ شو variable څه شی دي also known as an object the object mean the result memory location which is value can be changed and variable name consists of alphabet integers مطلب دا هغه چې memory کې ځای نیولی variable دې ته وایي چې مطلب memory کې ځای نیولی همدارنګه یو value پکې موږ اچولی شو او دې value چینجېدونکې ده مطلب بدلېدونکې ده and variable name څه نه جوړ شوی د alphabet نه جوړ شوی او digit نه جوړ شوی ها بیا ته موږ سره خپل رولز دی چې څنګه یو variable name موږ لیکو variable موږ لیکو که نه ګوره زه variable name څه شی ده دې کې a ده دې کې b ده همدارنګه دې کې c ده سره زه مطلب څنګه موږ یو variable names لیکلی شو د لیکلو دپاره first letter must be alphabet first letter موږ سره alphabet وي second number underscore can be used as first character of variable name underscore یوز کولی شي مطلب د څه شي as first character the first character په شان دی variable name can't use blank space مطلب خالی ځای نشي پرېښودلی can't use special character مطلب special character پکې نشي لکه integer او see out مطلب دا ټول دا special character موږ سره سي ده همدارنګه special character دا دی لکه 1 2 3 د بر لګلي shift سره چې کوم راځي can't use reserved هم موږ سره نشي یوز کولی راسه ګوره زه مطلب چې examples of valid and invalid names هم سره valid and invalid names موږ سره سي ده چې راشه واخله
انټیجر واخله شریف الله دا موږ سره چې ده دا موږ سره valid ده چې ده valid یا true ده موږ سره چې ده true دا موږ سره اخلي همدارنګه زه انټیجر واخله انټیجر کې څه کا انټیجر کې out واخله دا موږ سره چې ده دا موږ سره چې ده دا موږ سره false ده چې ده false ده یا invalid ده همدارنګه زه انټیجر واخله انټیجر اخله چې month space in space age نو تو سپیس واخیستل کنه موږ وایو سپیس موږ سره الاود نه ده دا چې دا هم invalid ده همدارنګه بل شی واخله انټیجر واخله انټیجر کې څه شی واخله 3 months دا موږ سره دا موږ سره هم valid نه ده ولې ځکه چې موږ سره first letter start شوی ده موږ سره شی باندې په numbers باندې چې دا هم invalid ده همدارنګه راشه ګورم موږ زیات ټایپس لیکسي ده همدارنګه a plus b minus c invalid ده ولې can't use special characters نشو یوز کولی لکه زه وایم چې انټیجر واخله a plus b plus c او minus d همدارنګه percentage f او دارنګه دا مطلب موږ سره دا چې وي دا موږ سره نشي کولی دا چې دا موږ سره دا هم موږ سره invalid ده سیده یا false دی چې دا false ښه بل نمبر پر زوی احمد خان ګوره دا هم سپیس ده مطلب دا موږ ټول وکړل او سپیشل کریکټرز مطلب ګوره فلاټ موږ یوز کړی کنه دا ګوره بیکاز ریزرቭ موږ سره ده سپیشل کریکټر مطلب ویل چې مطلب بار کریکټر موږ سره نشو یوز کولای دا موږ سره چې دا ویریبل په نوم دی مطلب موږ ویل کنه ټایپس اف ویریبلز ډیکلیریشنز چې وي چې مطلب یو ویریبل ډیکلیریشنز ته وي چې مطلب یو ډیټا ټایپ لیکي او ډیټا ټایپ ته یو ویریبل ډیکلیئر کوي ویریبل موږ ته ویل کنه چې مطلب دا نه ډیټا ټایپ نه ورسره موږ سره راځي هغه چې ویریبل په نوم دی همدغه ډیټا ټایپ ویل کنه انټیجر a اس چې دا موږ یو ویریبل ورته ورخو مطلب انټیجر واخله هول نمبر واخله a دا a کې موږ سیل کو هول نمبر کې یاد کې یو لیکي چې یو نمبر واخله سیده موږ یې دغه د نمبر ورکو فلټ کې ډیسیمل نمبرز فلټ کې سره شي واخله ډیسیمل نمبرز واخله ځکه چې زما ډیسیمل نمبر پکار دي همدارنګه ډبل کې سره شي واخله ډبل کې too many decimal number سیده many decimal number مطلب دا نمبر چې شي د ډیټا انټیجر کې مولګي چې دغه نمبر واخله فلاټ کې موږ سره ډیسیمل نمبرز واخله ځکه چې ډیسیمل نمبرز دا ډیسیمل نمبر چې موږ سره یو ویریبل نیم دی کنه یو ویریبل دی خپل فلاټ موږ سره ډیټا دی موږ سره دا ویریبل نیم موږ سره په فلاټ کې لیکل شوی دی نو فلاټ کې د شي ډیکلیئر شي موږ سره همدارنګه انیشلایزیشن ته انیشلایزیشن مطلب کله چې موږ یو ویلیو ورته ورکو ګوره زه انټیجر ها ډیکلیئر کو په دې وروسته موږ شو چې ډیکلیئر شي ډیکلیئر نمبر خو ډیکلیئر کړی ویریبل دی ورته ډیکلیئر دی ویریبل کې څه شي یو ویلیو اخلم ټین اخلم د کې سیده همدارنګه د بل ګوره فلټ ډیسیمل نمبرز دی مطلب اساین کړی د کې شي یو ویلیو اساین کوم یو ویلیو په کې اچوم د شي د انیشلایزیشن وایي زه د کې 20 واچو 20.5 زم چې کسي اوټ کا څه شي نمبر فرست راځي شي your whole number is equal to what inline واخله سیده inline موږ سره څه چې اول لاین موږ سره جدا راځي outcome موږ سره second number your decimal number is equal to ګورئ مطلب د کم چې میسج باکس نه بهر خط لیکي هغه ټول شي کې سمالر یا لوور کیس لیټرز لیکي سیده از کیپټل لیکي کدی مینس کې لیکي به چارټ سره لیکي شي لیکي شي سیده is equal to what is equal to inline کله تاخلي کنه اخلي مطلب فرست لاین ته موږ سره اضافه لري سیده ها شي کې if 11 واخله یا compile and run واخله ګوري your whole number is equal to what your decimal number is equal to what هم سره ګور لم خودلنی سیده دا شي کا کوم ډیکلیئر ویریبل چې ورته ډیکلیئر کړو ګور موږ نمبر ډیکلیئر کړو کنه په انټیجر کې دا به چې کې نمبر واخلې ځکه چې نمبر موږ سره آوټپوټ اوس واخلې سیده دا نمبر موږ سره آوټپوټ کی همدارنګه بیا انلاین کا او د هم راشه شي کا انلاین ما خلاصې ځکه چې فرست فقط موږ نزو د ډیسیمل نمبر سیده خو ډیسیمل نمبرز موږ ګور ډیر غټ لیکلي سیده دی به چې ورکا ډیسیمل a number decimal number
D number मतलब decimal numbers او چې کا compile and run کا دي نه ګوره your whole number is 10 your decimal number is 20.5 your whole number is 10 دی decimal point 2.5 والا سیده موږ سره دا چې و دا موږ سره declaration و چې مطلب نمبر هم declare کا او 10 موږ سره چې هغه مو پکې initialize ک assign مو کړی ویلیو ورته دی ویلیو assign کول ته او integer کې declare کول او variable هغه ته ویلیو assign کول دي چې initialization وایي ګوره assigning value to variable need to process مطلب کله چې assign کې variable د مطلب to process دا موږ هم ویلي فرض موږ سره چې example of declaration initialization د declaration initialization موږ سره ځینې طریقې دي دا طریقې موږ سره دي چې یو بل ته وایي سیده first one integer واخله a زم a is equal to 10 واخله سیده integer موږ سره data type دي سیده بس تاسو یاد وسیده integer موږ سره data type a outcome سره a outcome سره شي a موږ سره outcome همدارنګه end line واخله همدارنګه second method موږ سره شي ته integer واخله integer کې b واخله او b is equal to 10 موږ سره داسې طریقه هم ده هسې چې مطلب بل موږ سره چې کا ویلیو ما اساین کوه سیده بل موږ سره ویلیو ما اساین کوه موږ سره یو ځای اساین کړه لکه موږ مخکې چې ویلي سیده همدارنګه دلته چې سی اوټ کا بي پوه شوې همدارنګه چې کا دغې هم انډ لاین یو انډ لاین واخله همدارنګه چې کا تھرډ نمبر انټیجر واخله a b c مطلب زیات ویریبل په یو وخت واخله او بیا ویریبل د بل ویلیو اساین کوي is equal to 10 او b is equal to 5 ها د دوه نه بسینه سی ماخله درنګه چې کا سی اوټ کا شي a موږ سره فرست اوټ کا دین سیکنډ نمبر چې کا b اوټ کا په دې مت شي یو ټیپ باید واخلین ټیپ څنګه اخستل شي مطلب مس شي ویلې موږ سره ټیپ هم اوټ کوي چې سنگل کوټیشن کې لیکي نه سلاش ټیپ او همدارنګه 4 نمبر څنګه اوټ کوي 4 نمبر ګورې زمين په انټیجر واخله a او b د واخله دلته c او d واخله کې سره بل ویریبل شي c او d واخله سیده انټیجر f واخله سیده انټیجر f is equal to 10 واخله بیا هم یو لاین کې او g is equal to 100 چې outcome سره چې first f out کا بیا کوټیشن کې اخلم سیده زه ټیب اخلم دا موږ سره سنگل کوټیشن دا ډبل کوټیشن کې ورسې اسکیپ سیکوینس دي همدارنګه بل څه واخله جی اوس راشه ګورم موږ سره ډیکلیئر کا کمپایل رن کا سوري کمپایل کې فرست ون شي ګوره وی لاس سره مساوي کیږي شي ګوره فرست شي انټیجر a واخله او a مثلا لاس پکې اساین کړه ویډیو نو چې موږ سره a ډیکلیئر کا او a کې بیا لاس اساین کړه نو چې انیشلایزیشن ویل کنه او موږ سره answer check سی اوټ کا موږ سره کنسول ډسپلی سره کدا a answer کا سو دا 10 موږ سره اساین کړه کنه دا 10 موږ سره answer راګي ګوره دیګه ګوره 10 first one is 10 ها second number شي دا second number هم 10 ځکه چې b کې موږ 10 لیکل دا همدارنګه بیا b موږ سره اوټ کا موږ سره b 10 دا integer number third کې c او d دا او همدارنګه 10 او 5 دی 10 او 5 موږ سره څنګه اوټ کا ګورم لیکلی دی چې first number a اوټ کا او ټیب ورکا b اوټ کا سیدا درسم کنسول ډسپلی ته ها کنسول ډسپلی کې موږ وایو کنه ګوره فرست نمبر چې کا 10 اوټ کا کله ګورې ها راځم دلته زه یو سپیس شاندې ورکوم دلته زه مې d5 اخسته او c مې اخسته دا هم ډبل کوټیشن مارک سره مزه واخله دلته چې سلاش ټیب واخله f11 کا یا ګوره کمپایل اینڈ رن کې روان دی سیده دا موږ سره راغی سیده مطلب 3rd 4th 5th ټول به شي کې ټول موږ سره واخلي